د میر عرب مدرسه هغه مدرسه چې په منځنۍ اسیا کې تر ټولو لویه مدرسه د دینی علومو او تقلیدي تعلیم په برخه کې یادېږي. دا مدرسه 114 خونې لري. هره خونه یې د قرآن کریم د سورتونو پر اساس او د هغو په نومونو نومول شوې ده. لوی جماعت یا مسجد کلان د بقرې سورت په نوم باندې دی. دا هم یو ټولګی دی. دا منار د ازبکستان د یو د تاریخي نښو څخه بلل کېږي چې 48 متره لوړوالی لري. دا مدرسه، دا منار او دا مسجد د ازبکستان تاریخي ځایونه دي. په دې مدرسه کې 150 کسان لا هم تقلیدي زده کړې کوي. میر عرب په همدې مدرسه کې دفن شوی چې په همدې مدرسه کې د وخت امیر عبیدالله خان هم د هغه سره یو ځای په دې مسجد کې ښخ کړل شوی دی.